بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنښت تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته یو ځل بیا زموږ د چاینل څخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشحال یم چې تاسو له ځان سره لرو. په نن درس کې به موږ تاسو د لیټس ټاک راځي چې انګلیسي کې خبرې وکړو. په دې اړه باندې یو څو لنډې جملې لرو. هغه دوستان هغه ملګري چې نوي دي تاسو کولی شئ زموږ تیر درسونه له نوي پلی لیسټو څخه وګورئ. په هغه کې انګلیسي ابتدایه درسونه 4000 لغات، ګرامر، 12 مهمه زمانې او ورسره خبری اتری کول دي. د هغه پلی لیسټ دی چې موږ دې کې درسونه ورکړي دي او شته او موجود دي. بیا هم خوشحالیږو چې تاسو زموږ چینل په سبسکرایب کولو سره او تر پایه په دې چینل کې پاتې کېدل لپاره کوښښ وکړئ تر څو زموږ هر درس تاسو ته درس یو هغه وګورئ. راځو لیټس ټاک. نمبر 1. How many brothers do you have? How many brothers do you have? معنا دا چې ته څومره ورونه لري. How many brothers do you have? ته څومره ورونه لري. کولی شئ تاسو په دې ځای کې د یو چا څخه پوښتنه وکړئ How many sisters do you have? څومره خویندې لري. او که غواړئ دواړه یو ځای پوښتنه ترې وکړئ ته کولی شئ How many brothers and sisters do you have? یعنې څومره ورونه او څومره خویندې لري. دلته موږ صرف ویلي How many brothers do you have? څومره ته ورونه لري. دی وایي I have only one brother. فقط زه یو ورور لرم. I have only one brother معنا ده چې فقط زه یو ورور لرم. Number 2. What you did last week? What you did last week? تا تیر هفته څه وکړه. What you did last week. ته چاته What you did yesterday. پرون تاسو وکړه. یا مثلا ته What you did last month. تیر میاشتې څه وکړه. یا ته What you did last year. نو What you did last week تیر هفته دې څه وکړه. هاي we rented a house in پغمان. مونږ په پغمان کې یو کور په کرایه ونیو. صحیح سو یا صرف ځان ته ورسه I rented a house in پغمان. ما په پغمان کې یو کور په کرایه ونیو. I stayed there for 3 days. او هلته پاتې شوم 3 ورځې. نو ګورئ د رینټ مطلب دا کرایه نیول او هاوس ویلی سي کور ته. نو ما کور په پغمان کې په کرایه ونیو. And stayed مطلب دا پاتې کېدل او هلته زه پاتې شوم for 3 days د 3 ورځو لپاره. Number 3. Where did you go last night? ته تیره شپه چیرې تللی وې. څه د یو چا نه پوښتنه کوي Where did you go last night? تیره شپه ته چیرې تللی وې. یا مثلا ته ورته Where did you go before 3 hours? مخکې له 3 ساعته چیرې تللی وې. I went at the football match. I went د go دویم حالت ده. نو I went at the football match. زه د فوټبال میچ ته تللی وم. Why didn't you call me? Why didn't you call me? ولې دوی ما ته زنګ ونه کړه. Why didn't you call me? ولې دوی ما ته زنګ ونه کړه. I called you. ما ته زنګ کړی و. But no one answered. اما چا جواب رانه کړ تلیفون ته. I called you but no one answered. I called you but no one answered. ما زنګ کړی خو چا جواب رانه کړی. بیا پېژل که What time did you call? تا په کوم ټایم کې ما ته زنګ کړی و. What time did you call? په کوم ټایم کې دې ما ته زنګ کړی و. درته around 3 in the afternoon. 3 بعد د غرمې وي. یعنې چې ما زنګ وکړه 3 بجې بعد له غرمې ما ته زنګ کړی. بیا ورته Who did you go with? کله دې چې ما ته زنګ وکړه زه لاړم نو دی بیا ورته Who did you go with? ته د چا سره لاړې. Who did you go with? یعنې ته د چا سره بیا لاړلې. درته I went with my new neighbor جمال. I went زه لاړم with my new neighbor. Neighbor پوهېږئ څه ته وایي. Neighbor ویلی شي همسایه. یعنې زه د خپل نوي همسایه سره لاړم چې څه نومېږي جمال. I went with my new neighbor جمال. زه له خپل نوي همسایه جمال سره لاړم. بیا همدا نفر بیا هم وایي I wish you would call me earlier. وایي هیله مې درلوده کاش چې تا یعنې داسې معنی کاش چې تا اول کې زنګ کړی وای. I wish you would call me earlier. کاش چې تا لومړیو وختو کې زنګ کړی. earlier معنی دا داسې وختي دې زنګ کړی وای. I really wanted to go. ما په حقیقت سره غوښتل چې تللی وای. I really wanted to go. په حقیقت سره ما غوښتل چې تللی وای. دا سوه د لیټس ټاک برخه. ډېر اسانه ډېر عام فهمه او دا داسې محاویره چې تاسو په هر ځای کې ورسره مخ کېږئ او استفادې وړ محاویره ده. په دې هیله چې په چینل کې پاتې سئ. همدا شانته زموږ دغه ویډیوګانې چې تاسو ګورئ دغه ویډیوګانې تر نورو ملګرو هم ورسوئ تر څو د نورو ملګرو هم دا شوق او هیله ډېره سي د زده کړې لپاره.
او ان شاء الله موږ به په راتلونکي کې هیله لرو چې یو آنلاین کلاسونه هم جوړ کړو چې تاسو ته پکې د واتس اپ له لارې یا د ټلګرام له لارې درسونه درکړو. بیا هم که څوک پوه شوي نه ویډیو بیا وګوري، درسونه بیا تعقیب کړئ، نو ان شاء الله چې څه به زده کړئ. تر بیا چې زه راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بل وخت ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.